پاکستان حکومت څه وایي؟ ولې منظور پښتون ونیو؟ چا ورته امر کړی و او د څه له امله؟ په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. پاکستاني حکومت وایي منظور پښتون قانون مات کړی و ځکه ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه وایي له پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې خپل ځای لري، خو که څوک د هیواد قانون ماتوي نیول کیږي. نوموړي له بي بي سي سره خبرو کې وویل هغه منظور پښتون پاکستانی وګړی ده، د هیواد قانون یې مات کړی ځکه نیول شوی ده. تر کومه چې د پښتنو خبره ده، پښتانه له دې حکومت سره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیولو او له هغه وروسته د نوموړي ملاتړ لپاره د احتجاج له امله د غورځنګ نور غړو هم پر نیولو بحث کیږي. منظور پښتون تیر یکشنبې په ورځ د پېښور تاکال کې په دې تور ونیول شو چې د هیواد خلاف خبرې کړې وې. ځایي پولیس وایي د ډیره اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه یې نوموړی کار کړی ده او نیولی ده. د پولیسو لیک کې راغلی دی چې منظور پښتون د جنوري په 18مه غونډې ته وینا کې د پاکستان د قانون له نه منلو انکار کړی او د دولت ضد سپکوونکې خبرې کړې دي. په دې تړاو اعجاز شاه وایي که تاسو د هیواد قانون ماتوئ نو نیول کیږئ. هغه د هیواد قانون مات کړی ځکه نیول شوی ده. له غورځنګ سره خبرې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د حکومت ترمنځ د 2018 او 2019 کې بیا خبرې شوې، خو کومې هوکړې ته رسېدلې نه دي. د کورنیو چارو وزیر په دې تړاو وایي نوموړی وزیر عمران خان وایي که حل غواړئ د خبرو میز ته راشئ، په جګړه تاوتریخوالي څه نه حل کیږي او دا خبرې د هیواد د قبایلو او ورورولۍ لپاره ښې دي. دوستانو که د منظور پښتون او د محسن داوړ او د علي وزیر دا کړنې ستاسو د پام وړ ګرځېدنې راځي دغه ویډیو راسره شیر او لایک کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مل ښه، ښه وخت درته غواړم.